نن 40 د اسد د امریکایي اشغالګرو د وتلو کال پوره کیږي. د اسلامي امارات ځواکونه په همدې ورځ کابل ته داخليږي. په دغه ورځ چې کله اسلامي امارات ځواکونه کابل ته داخلېدل داسې یو خاطره راته بیانولی شي تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو وطنوال ته په لومړي سر کې سلامونه وړاندې کوم. په 40 د اسد زه خپله په هغه شپه باندې د لوګر له خوا نه موږ راغلو کابل ته راغلو. نو دا ټولو تعمیرونو کې د کورو مخې ته ماشومان غټو واړو ټول راوتلي وو. نو تکبیر نارې وهلې او مجاهدینو ته خوشحالۍ کولې. موږ د مجاهدینو یو لوی کاروان کې ولو. بیا سبا چې دلته راغلو نو خلک ډېر سره خوشحاله وله. کوم کسان چې هغه په تېر حکومت کې ډېر ځورېدلي وله نو حتی خلک داسې وو چې منډې به یې راوهلې زړه یې به یې کولې چې ښه له هغه ظلم او بربریت نه موږ خلاص شو. او بیا موږ لاړلو میدان هوایي د کابل ته نړیوال میدان هوایي ته لاړلو. نو هغلته موږ سره د قطعې مسؤول و چې حاجي حکمت نومېږي د هلمند ولایت و. نو هغه امریکایي جنرال سره کېناست. هغو به ډېرې زارۍ کولې مجاهدینو ته چې خیر موږ ته دومره وخت راکړئ چې موږ د خپل دغه پرسونل له دغه ځای وکاږو او موږ به بیا په ټول عمر کې د افغانستان خواته رانسو. نو دا ډېره بهترینه خاطره وله. د الله تعالی په نصرت باندې دغه ملک الله تعالی آزاده کړ. اوس ښه ښېرازي سرفرازي راغلې ده. ټول وطنوال موږ ته راځي هر وخت یا موږ نه پوښتنه کوي. موږ په کلو کې ګرځو شپه ورځ چېرته چې وغواړو تللی سو. د غرو سرو ته اوس موږ لاړ شو. کوم ځای کې چې پخوا به هلته مجاهدین اوسېدل عوام هغلته د میلو لپاره ځي غرو ته ځي په شکرو ځي د خپلو خپلوانو کره ځي. نو ډېر شکرونه کاږي. آیا داسې کله داسې فکر د سره پیدا شوی و چې زه به کابل ته په فاتحانه ډول داسې به کابل کې راګرځو یا به کابل ته موږ داخلېږو داسې احساس فکر کله د سره پیدا شوی و؟ دا مجاهدین ټول پرعزمه وله. ټول مجاهدینو سره د افغانستان ټول ملت سره ویل چې امریکایان به یو ورځ نه یو ورځ ماتېږي او له دغه ملک نه به دا د اشغال ټغر ټولېږي. نو ټول پرعزمه وله او حوصلې لوړې ولې. یعنې دا سوچونه ټولو کول. نو هر یو وویل چې کومې ساحې ته به ځو بیا به چیرې چکر وو کومه چې به ځو یعنې دا ټوله په زړه کې راګرځېدل. ډېره مننه. خیر تاسې نه مننه. سلام.